د افغان لوبډلې په اړه د نړیوالو کرکټ پوهانو نظرونه. راشد له وهاب ریاض سره یې برابر کړی. ولې؟ علتونه څه دي؟ د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې غواړئ د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر تاسو په کره وخت کې در ورسیږي. د تېرې سې شنبې په ورځ افغان لوبډلې د انګلستان خلاف د نړیوال جام 40مه لوبه او اولډ ټرافورډ لوبغاړي کې وکړه. د کرکټ یو شمېر شنونکي وایي دې لوبه کې افغان لوبډلې ته د 3 برخو اړتیا وه. د کرکټ تحلیلګرانو په وینا افغانستان باید ټاس ګټلی وای، خو داسې ونه شول. دوهم دا چې لمر بالکل ځلیده، هیڅ باران ونه شو چې لوبه یې بې پایلې شوې وه. دریم دا چې افغان لوبډله ډېره پورې په پلان ښکته شوې وه، خو توپ اچونه او ډګر ساتنه کې تر ډېره ناکامه شوه. د شارډاوګرا په نامه شنونکی په کرک انفو ویب پاڼه کې لیکي چې د افغانستان د سپین بالینګ لپاره باید تکړه روزونکی وجود ولري، ځکه د افغانستان سپین بالینګ ډېر ځواکمن دی. کله کار ورسره وشي لا به ښایسته شي. اوګرا وایي افغان لیګ بریک بالر راشد خان ارمان په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان لپاره خورا ښه بالر تمام شوی. په نړۍ کې د 2م نمبر بالر ځای نیولی و، په ویکټو کې هم 2م بالر و. دا لوبغاړی د آیرلینډ، زیمبابوې او ویسټ انډیز پر وړاندې لوبو کې د خورا ځلیدو له امله هر چا پیژنده. هغه خورا ښه ګوګلي بال غورځوي او په سپین بالرانو کې له نامتو توپ اچونکو څخه دی. د په هر وخت له نورو لوبغاړو سره یو ځای د افغانستان بیرغ رپاوه. خو انګلستان پرون د جون په 18مه نیټه دا لوبغاړی دومره وټکاوه چې د افغانستان بیرغ یې هم خفه کړ. راشد خان په نړیوال جام کې یوازې 3 ویکټې اخیستې دي. شاردا وایي راشد خان تر اوسه پورې په نړیوال جام کې د غوره توپ اچونې ریکارډ نه لري. دی غواړي چې د خپل بالینګ بیسټ جوړ کړي، خو تر ډیره پورې بریالی شوی نه ده. راشد خان د وړمې ورځ لوبې په اوږدو کې له مورګن څخه کیچ وویست. دا مهال مورګن 30 منډې جوړې کړې وې، خو دولت زدران د راشد خان په اور کې اسانه کیچ ډراپ کړ او له هغې وروسته مورګن په راشد خان 2 شپږیزې هم ووهلې. انګلستان په وروستیو 8 اورونو کې پر افغان بالرانو 125 منډې وکړې. مخکې راشد خان په 14.9 اوسط توپ اچونه کړې وه. د اکانومي په یو ورځنۍ لوبه کې 3.50 وه او یوازې پرې 4 شپږیزې لګېدلې وې، خو په تېره لوبه کې پرې 11 شپږیزې او 3 څلوریزې ولګېدلې او اکانومي هم له 12 بره وه. راشد خان لپاره د جون 18مه نیټه د سې شنبې ورځ د توپ اچونې بدترینه ورځ وه. نوموړی د نړۍ په کچه 2م توپ اچونکی شو چې په یوه ورځنۍ لوبه کې زیاتې منډې ورکوي. د یوې ورځنۍ لوبو په بالرانو کې لومړی بالر چې زیاتې منډې ورکړې اسټریلیایي میکلیوس دی. هغه په 2006 میلادي کال کې د افریقا خلاف یوه لوبه کې 114 منډې ورکړې وې او کوم ویکټ یې نه و اخیستی. 2م توپ اچونکی بیا راشد خان شو چې په 9 اورونو کې د انګلستان خلاف په 2019 کال کې 110 منډې ورکړې او کوم ویکټ یې وانخیسته. دریم بالر بیا پاکستان وهاب ریاض دی. هغه په 2014 میلادي کال کې د انګلستان خلاف په 10 اورونو کې 110 منډې ورکړې وې او ویکټ یې نه وې اخیستی. هندوستاني بونیشور کومار په 2015 میلادي کال کې د افریقا خلاف لوبه کې 106 منډې ورکړې وې او یو ویکټ یې اخیستی و. او سریلانکایي نووان پراډیپ په 2018 میلادي کال کې د هندوستان خلاف په 10 اورونو کې 106 منډې او کومه ویکټ یې نه واخیستی. راشد خان د نړۍ په کچه 2م بالر شو چې په 9 اورونو کې زیاتې منډې ورکوي. ملګرو که چیرې غواړئ د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره ضرور لایک کړئ.